سلامونه ماښام په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن یکشنبه ده د لیندۍ 15مه نیټه او د ډسمبر 14مه نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان د حکومت د سولې پر پروګرام د ګلبدین حکمتیار نیوکه. د حزب اسلامي مشر د سولې عالي شورا بورډ کې خپل غړیتوب هم رد کړی دی. داسې معلومیږي چې دولت د سولې له مهمې ملي قضیې سره هماغه لوبه کول غواړي چې له پارلماني انتخاباتو سره. ابوظبي کې د څلورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه. د افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو د ملی امنیت سلاکارانو پر افغان صلح خبری کردیم. ما امیدوار هستیم که این نتایج کلانتر باشه و در آینه بزرگتر تمام مردم بتوانند نتایج در هفته های آینده یا ماه های آینده ببینند. بغلان کې د ولسی جرګې ټاکنو کې د درغلۍ ادعاوي. له بغلانه ولسی جرګې ته ولاړ معترض نمایندان وایي زورواکو د 25 مرکزونو صندوقونه ډک کړي. مصاحبه رئیس کمیسیون ولایتی را ما در اختیار داریم که اونجا به صورت واضح بیان میکنه که هیچ نوع انتخابات در تالابرفک مورد قبول ما نیست، صورت نگرفته و آرای که به نام تالابرفک میآید باطل هست. هیواد کې د بانکي کارتونو د کارونې زیاتوالی. د بانکونو ټولنه وایي دمګړی هیوادوال 7 ډوله بانکي کارتونه کاروي. او د یمن حدیده کې د نښتو ریپورټونه. د یمن جګړه کې د ښکیلو غاړو ترمنځ له اوربنده وروسته هم له حدیدې د جګړې ریپورټونه خپاره شوي. خیر راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد تکبرزی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې عالي مشورتي بورډ پر جوړښت نیوکه کړې او وایي چې حکومت هڅه کوي د سولې بهیر کې یوه سیاسي لوبه وکړي. په داسې حال کې چې د ولسمشر غني لخوا معرفي شوي د سولې د مشورتي بورډ کې د ګلبدین حکمتیار نوم هم شته، خو د دې بورډ کې خپل غړیتوب نه مني. له دې سره حکمتیار پر طالبانو غږ کړی چې احزابو سره پر سوله وغږیږي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې په عالي پلاوي کې غړیتوب نه مني او د یوه صلاحیت لرونکي پلاوي په جوړېدو ټینګار کوي. دولت باید د سولې لپاره داسې ځواکمن او صلاحیتمن هیات جوړ کړي چې اول د سولې په اړه بشپړ صلاحیت ورکړی شي. نه دا چې فقط مشورې به کوي، مشورې به ورکوي پرته له دې چې تصمیم او پرېکړې وروستۍ مرجع یا دا هیئت یا بله کوم مرجع معلومه ټولو ته د منلو وړ مرجع. دوهم غړي هغه شخصیتونه وي چې سولې ته ژمن وي، نه جنګ غوښتونکي. د حزب اسلامي مشر د حکومت د سولې پر پروګرام نیوکه کوي او وایي حکومت هڅه کوي د سولې برخلیک د ولسي جرګې ټاکنو په شان له کړکېچ سره مخامخ کړي. داسې معلومیږي چې دولت د سولې له مهمې ملي قضیې سره هماغه لوبه کول غواړي چې له پارلماني انتخاباتو سره وکړي. متاسفانه صلح دشمنای زیاد داره، خصوصا در نفس یا بدنی حکومت که با آمدن صلح منفعت خود در خطر میبینن و صلح سابوتاژ میکنن. ښاغلی حکمتیار له طالبانو سره د خبرو لپاره د ګوندونو او سیاسي بهیرونو له طرحې ملاتړ کوي. له تاسو سره په ګډه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نومان او دغه معاونین غواړم. طالبان دا مجموعه په ګډه کښیني او د ټکټ په ارتباط بحث کوي. ولسمشر دفتر تېره اونۍ د سولې د مشورتي عالي پلاوي غړي اعلان کړل، خو د دې پلاوي یو شمېر غړي وایي دوی د رسنیو له لارې خبر شول چې نومونه یې په دې پلاوي کې دي او حکومت په دې هکله له هغوی سره مشوره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې په اړه د پاکستان د لومړي وزیر د خبرو په غبرګون وایي که چیرې پاکستان سبا دوشنبه وکړی شي طالبان له امریکې سره خبرو ته کینوي نو دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان لومړنی عملي ګام وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي د پاکستان دا کار ستایي او د افغان سولې په بهیر کې د اسلام آباد د همکارۍ غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي امریکایي چارواکو سره سبانۍ غونډه کې د کوټې شورا غړي نه بلکې قطر کې د طالبانو د دفتر استازي ګډون کوي. له دې ټولو سره نن په ابوظبي ښار کې د افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو د ملي
امنیت سلاکارانو د افغان سولې په اړه خبرې کړي. له هغې وروسته چې د پاکستان لومړي وزیر اعلان وکړ چې د دوشنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د کتنې زمینه برابره کړي، افغان حکومت د اسلام آباد د دغه کار ستاینه کوي او د پایلو په اړه یې هیلهمند ښکاري. ایالات متحده آمریکا هم فشارهایش وارد کرده، تا حال حداقل به نتایجی دست پیدا کردیم. ما امیدوار هستیم که این نتایج کلانتر باشه و در آینه بزرگتر تمام مردم بتوانند نتایج در هفته‌های آینده یا ماه‌های آینده ببینند. خو آیا په دې ناسته کې به د کوټې شورا غړي د امریکا له استازي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او که په قطر کې د طالبانو استازي؟ در این گفتگو که بین ایالات متحده آمریکا و طریق طالبان انجام میشه، نمایندگان یا هیئت طالبان از قطر به حال این مذاکره را پیش و خواهد برد و مدیریت خواهد کرد. خو طالبانو ته یو شمېر نږدې سرچینې د دې ناستې ترسره کېدو ته دومره هیلهمند نه ښکاري. د طالبانو سره د خلیلزاد مذاکرات په قطر کې به وي، که په کوم بل هیواد د پاکستان په شمول کېږي، زه فکر نه کوم چې هغه به ښه نتیجه ولري، هغه به سوله لا پیچلې کړي. ولې باوري یم چې دی به خبرې په قطر کې کوي. د امریکا ولسمشر څو ورځې مخکې په یوه لیک کې د پاکستان له لومړي وزیر غوښتي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. له دې مخکې د افغانستان او امریکا حکومتونو په ځلونو له پاکستانه غوښتي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي، خو وبلیدل شي چې د دوشنبې په ورځ به په پاکستان کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د جوړښت څرنګوالی د افغان حکومت او امریکا لپاره د منلو وړ وي که نه. د بغلان ولایت نه ولسي جرګې ته ولاړ ځینې نوماندان وایي د دې ولایت 15 ولسوالیو کې د ولسي جرګې ټاکنو په ورځ 25 مرکزونه تړلي وو او د همدې مرکزونو رایې د زورواکو لخوا په صندوقونو کې اچول شوي دي. معترض کاندیدان وایي د بغلان د ټاکنو ولایتي دفتر مشر د زورواکو لخوا د صندوقونو ډکول تایید کړي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د بغلان د نوماندانو د شکایتونه به وڅېړل شي. په بغلان ولایت کې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر نوماندان په دې ولایت کې پر ټاکنیزو درغلیو د نیوکې ترڅنګ سندونه ښیي چې د دې ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمهیز دفتر مشر د ټاکنو په ځینو مرکزونو کې د درغلیو ترسره کېدل تایید کړي دي. ایمیل رسمی رئیس کمیسیون ولایتی بغلان که رأس کمیسیون انتخابات بخصوص آقای سیاد، آقای دولتی، خانم بادغیسی و اکثری از کمیشنرها و مسئولین درجه اول کمیسیون انتخابات در اون ایمیل CC گرفته شده که واضح بیان میشه که در طلابرفک انتخابات صورت نگرفته، صندوق و آرا در اختیار ما نیست، توسط زورمندا و توسط محاسن سفیدان صندوق ها پر میشه. هدایت شما در این قسمت چیست؟ مشخصا په ولسوالیو کې الته تقلب شوی ده او ډیر په لوړه کچه تقلب شوی ده او د یو څو مشخصو کاندیدانو په نفع باندې شوی ده. دغه نوماندان وایي د بغلان په څو ولسوالیو کې د ناامنیو له امله ټاکنې ترسره نه شوې، خو له همدغو مرکزونو د رایو ډک صندوقونه راغلل او د ټاکنو کمیسیون هم د دغو مرکزونو رایې وشمېرلې. په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي په فساد تورنوي او وایي هغه رایې چې په بایومټریک نه وي ثبت شوي نو ورته د منلو وړ نه دي. نه تنها طلابرفک بلکه خوست، بغلان مرکزی، بعضی از قسمت‌های پلخمری و ولسوالی‌های دیگه هم در اونجا تقلبات گسترده صورت گرفته. از تقلب متقلبین پولدار، از تقلب متقلبین زورمند و تفنگدار حمایت صورت میگیره. صدای عدالت خواهی مردم مظلوم شنیده نمیشه. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دغو شکایتونو ته به لاسرسی وشي. چې که په لکونو ډالر رشوت پر نه کړي که بریالي هم ناکام وي. دا اوس تاسو د انتخاباتو د کمیسیون دفتر ته لاړ شئ چې وکیلان شاوخوا ګرځي او له هر یوه سره تماس ارتباط د دغو دلالانو له لورې کېږي او وایي فهرست داسې جوړ شوی 1 2 3 ستا مقام دلته ده. اگر موارد سوء استفاده و یا هم کسانی نزد وکلا و کسایی که ملاقات ها مراجعه میکنن به خاطر رشوت و فساد لطفا به ادارات استخباراتی و کشفی تسلیم بکنین. حالی ما میگیم که اظهارات د نمود یک فرصت ای به خیر ای پروسه نیست. دغه نوماندان وایي که ټاکنو کمیسیون سپینې او تورې رایې سره جلا نه کړي نو په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې روڼوالی به ټینګ کړي.
دفاع وزارت وایي سږني ژمي کې به پر طالبانو د افغان ځواکونو عملیات زور واخلي. دفاع وزارت وایي د هیواد پر تودو سیمو سربیره شمالي ولایتونو کې هم امنیتي پروګرامونه په پام کې نیول شوي. بل لوري په تازه پیښه کې د پکتیکا ګردیز لویه لار کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي وګړو ژوند بایللی دی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د دولتي ځواکونو پر هغه کاروان چې له پکتیا څخه پکتیکا ته روان و د طالبانو برید او هغه جګړه چې له هغې وروسته د دواړو خواو ترمنځ پیل شوه له امله یې د پکتیا د ګردیز ښار په ابراهیم خیلو کلي کې یوه میرمن او 2 ماشومان ووژل شول او 4 نور ټپیان دي. دا پیښه د شنبې په شپه وشوه او د وژل شویو او ټپیانو د خپلوانو په وینا دا کسان د دوی پر کور د توغندي د لګېدو له امله مړه او ټپیان شوي دي. د پکتیا پولیس وایي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. راکټ فایرونه وسو همدا غریبانو شهادت ورسولو. تلفات خو 3 شهیدان دي 2 زخمي دي. له دې سره په یو وخت د هیواد په څو نورو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي. په دغو یو شمېر عملیاتو کې د وس ملاتړ ماموریت ځواکونه هم له افغان پوځیانو سره مرسته کوي. فعلا هم عملیات جریان داره و پلان و پروگرام عملیات قوی داریم. انشاءالله بعض ولسوالی‌هایی که سالهای قبل اسطحه‌های ولسوالی از مراکز اصلیشان تغییر خورده بود انشاءالله در اونجا عملیات صورت خواهد گرفت. د حمایت قطعی یا قوس ملاتړ کوي هوایي حمایت هم ترڅنګ لرو. په دې لړ کې ملي دفاع وزارت وایي سږکال به په ژمي کې د دولتي ځواکونو عملیات لا پراخ شي. ما این بار عملیات‌های زمینستانی به اون مشدت ادامه میدیم ولی او پلان از لحاظ امنیتی به شما معلوم است که یگان مسائلی است که اونا ما افشا کردن نمیتونیم ولی بسیار به نزدیکی شما شاهد یک عملیات‌های وسیع خواهد باشید. سږکال د هوا په سړېدو سره هم د هیواد په ځینو برخو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه نه ده کمه شوې او دواړه لوري یو بل ته د تلفاتو او زیانونو د رسولو ادعا لري. لکه څنګه چې یوازې د غزني ولایت چارواکي د تلې په میاشت کې د 14 پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبره کوي. په دغه عملیاتو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هوایي ځواک هم په دې ولایت کې د طالبانو پر ځینو مرکزونو بریدونه کړي دي. د هیواد وتلی ممثل حنیف همګام جنازه نن په کابل کې شوې ده. حنیف همګام پرون د لوړ فشار ناروغۍ له کبله په کابل کې ومړ. د همګام د جنازې مراسمو کې د هیواد ځینو هنرمندانو او د سینما لوبغاړو ګډون کړی. دا کسان د هغه کس تابوت لیږدوي او ویرجن دي چې ډېر کلونه یې د نورو د خندولو لپاره کار کړی و. تعهدی که با مردم رنجیده و مظلوم قشر طبقه پایین مملکت ما تعهد کرده بود تعهد خود به جا آورد تا آخرین نمک حیات خود در کار کرد. همګام په کابل کې د سخي زیارت ته نږدې له خپلو ټولو هیلو سره خاورو ته وسپارل شو او خپلوان او دوستان یې د هغه په ویر کې اوښکې تویوي. آقای همګام یک شخصیت بسیار بزرگ هنری بود اما افسوس که امروز جایش دیگر خالی شد. میلیون ها هوادار خودش میخنداند ولی متاسفانه امروز عزیزان دوستان و رفیقای خدا کلشان را به گریه دارد که اونا چی درفشانی میکنه درباره از این آهنگا. این شما و این کی نفرای بیرون. حنیف همګام د څو کلونو لپاره د طلوع د زنګ خطر په خپرونه کې په کومیډي کارونو سره د طنز په توګه د هیواد پر ناخوالو نیوکې کړي خو د خلکو په شونډو یې موسکا خپروله. کار میکردیم روی یک فیلم نو شاید 2 هفته بعد ما شوتینگ شروع میکردیم که نقش مرکزی داشت حنیف همګام. حنیف همګام 55 کلن و او د کابل پوهنتون د سینما او تیاتر په څانګه کې زده کړې کړې وې. هغه په څو افغاني او هندي فلمونو کې هم رول لوبولی و. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په هیواد کې پر لیکه یا آنلاین بڼه او پیروپلور ته پلورونکي او پیرودونکي دواړه خوښ دي. له خواله رسنیو د ځوانانو پراخه ګټنه د دې لامل شوی چې ډیری پلورونکي د هټیو ترڅنګ د خواله رسنیو پر مټ هم ځان ته پیرودونکي پیدا کړي. رحیمې اووه میاشتې مخکې په لږ پانګې سره د صحي توکو پلورنځی او آنلاین پلورل پیل کړل. اوس په کابل او هرات کې نمایندګۍ لري او پر نوموړې سربیره 15 نورې مېرمنې هم په کار ګمارلې دي.
له ټولنیزو شبکو د ځوانانو پراخې استفادې د بازار موندنې او پلورلو زمینه برابرې کړي دي. هیچ سرمایه نداشتم. برای از اینکه من کار آغاز کنم برای یک مقدار اندک پول ضرورت داشتم، چون این کار ما از پول اندک میشه جور کنیم. کسی که دست مایه چیزی نداره ولی میتونه شروع کنه. ډیری پلورونکي د اړتیاو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې هم خپل توکي د بازار موندنې لپاره نندارې ته وړاندې کوي. یک پیج فیسبوکی که آنلاینه به نام از این فروشگاه ما ایجاد کرده و شکر خدا الحمدلله خیلی موفق بوده بخش آنلاین ما. د پیر او پلور دغه طریقې د پلورونکو ترڅنګ پیرودونکو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي دي. دوی د خوښې وړ توکي د ټولنیزو پاڼو له لارې خوښوي، فرمایش ورکوي او د کور په دروازه کې ترلاسه کوي. هم باعث میشه که ما کمتر وقت مصرف بکنیم در قسمت خریداری و اینکه خیلی براحتی میتونه بر ما انتقال بده. با این محصولات آنلاین آشنا شدیم و چندین دفعه پیش آمده که مثلا چیزی که لازم نیستیم از او استفاده کردیم و سفارش دادیم و از او استفاده کردیم. د آنلاین د پیر پلور نوې بڼه په اوسني وخت کې د سوداګرو او پلورونکو ترمنځ ډیر ارزښت لري او سوداګر د مشتریانو د جذبولو لپاره په ټولنیزو شبکو کې تبلیغاتي پاڼې جوړوي. یو ځل بیا هم لنډه تمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په نشه د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د روغتیا وزارت چارواکي وایي هر کال په نشه یي توکو اخته د شاوخوا 40,000 کسانو درملنه کوي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په اسانۍ نشه یي توکو ته لاسرسی پر نشه د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي اصلي لامل دی. بل لوري د کورنیو چارو وزارت وایي په یو کال کې د نشه یي توکو 900 تنه پلورونکي نیولي دي. دلته د حکومتي او نړیوالو بنسټونو مسؤلان راټول شوي او د مخدره توکو د تقاضا د مخنیوي لپاره کلني پروګرامونه جوړوي. د مخدره توکو د تقاضا د مخنیوي مبارزې که څه هم یوه لسیزه وشوه خو دا بنسټونه لا هم د روږدو کسانو د شمیرو پر زیاتوالي اندېښمن دي. بسترهایی که ما در کابل داشتیم تعدادش دائم پر است. به این معنا که بدهکوپنسی ما با 100% در کابل میرسه و هم 2000 بستری که داشتیم در ماههای اخیر سال ما تعداد کم مراجعه معتاد داشتیم. د مخدره توکو پر ضد د مبارزې ملاتړي بنسټونه وایي اوس له پوډرو، اپین، چرس او شرابو وروسته د ټابلټ کارونه هم اندېښمنونکي حتی په ځوانانو کې زیاته شوې ده. شاگرد مکاتب هستن اونا به تابلت کار رو آوردن که یک معضله جدی هستن برای خصوصا برای کشور افغانستان و خصوصا برای جوانای افغانستان. بلخوا د کورنیو چارو وزارت که څه هم د مخدره توکو د لوی شمېر قاچاقبرو او پلورونکو د نیونې خبر ورکوي خو وایي په هیواد دننه او بهر مافیایي ډلې د مخدره توکو د پلور او قاچاق تر شا لاسونه لري. بله بدون شک کسایی هستند که حمایت میکنه و در توزیع مواد مخدر سهم فعال دارن. MDC غواړي چې په آینده کې له دغه خپل ټیم سره چې MDC هم د دې یو برخه ده په منظم شکل سره کار وکړي او کوم مشکلات چې افغانستان کې دي چې وکړی شي هغې ته څه جواب ووایي. له دې ټولو سربیره د عامې روغتیا وزارت وایي چې له نورستان او روزګان پرته یې په 22 نورو ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې 107 مرکزونه جوړ کړي دي چې د کال په حساب له 40,000 زیات معتادان تداوي کوي. خو ځینې روږدي کسان چې 15 ځله هم دغو مرکزونو کې بستر شوي بیرته مخدره توکو ته مخه کوي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. د خبري ساعت دوام په بلخ کې د پونتون یو محصل چې د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی دی وایي دا یو کال وشو چې د میمنې مزار شریف لوی لار کې د نامنۍ له کبله فاریاب ته نه دی تللی. د دې محصل نوم ګل احمد حبیبي دی. وایي طالبان د میمنې مزار شریف لوی لار کې موټرې دروي. له دې سره د 209 نمبر شاهین قلوردو قمندان وایي د همدې لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره یې هڅې روانې کړي دي. دا لویه لار فاریاب او بلخ ولایتونه یو تر بله نښلوي خو 2 کاله وشول چې د نامنیو هم پرې زور دی. ګل احمد حبیبي د بلخ پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل دی خو کور یې د فاریاب په میمنه کې دی.
نوموړی وایي طالبان څو ځایه لارو کې راوځي او خلکو ته یې ستونزې جوړې کړي دي. در نزدیکای شیرین تگاب در بین جنگ ماندیم، یعنی خوشبختانه تانستیم که در مدت 1 ساعت ما از بین جنگ تیر شویم و خوشبختانه جان به سلامت بردیم و امی باعث شده که مدت 1 سال میشه ما در فاریاب نرفتیم. دا په داسې حال کې ده چې د شاهین 209 قلي اردو قمندان وایي د دغې لارې او نورو تر ګواښ لاندې سیمو د پاکولو لپاره شمال کې د ایثار لس په نوم عملیات هم پیل کړي دي. متاسفانه که دشمنای مردم افغانستان از ظروفشان نشان میتن، یا در قریجات میرن یا مردم عامه از قریجات کوچ میتن، به زور واره میکشن و خانه از واره منازل از واره سنگر استفاده میکنن. در بعضی اوقات وقتی که ما دیده میبینیم که در اونجا مردم نمی باشن و جای ویرانه می باشن، در اونجا باز ما ناگزیرن و اهداف مورد بمباردمان هوایی خود قرار میتیم که تا فعلا الحمدلله ما هیچ نوع تلفات ملکی در بمباردمان خود نداریم. د یادونې ده چې دغه اوس هم بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان او کندوز کې افغان ځواکونو سره د طالبانو نښتې روانې دي، خو شمال کې د دولتي ځواکونو قمندان وایي طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. این مسیر را بر شما معلوم است، وقتی که مسیر راست بازگشایی میشه در اوجه قطعات خیزشی، پلیس محلی و در ضمن یک کندک مکمل ضربتی توظیف شده که در این مسیر دوامدار باید رفت و آمد کنه تا این را بخیر اگر رضای خدا بود دوامدار برای مردم باز باشه. د شاهین 209 قلي اردو قمندان خبرداری ورکوي که طالبان وسلې پر ځمکه کېنږدي او سوله ونه کړي نو له منځه به یوړل شي. د هرات پولیس وایي تیرو 9 میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور شاوخوا 1800 تنه نیولي دي. د هرات امنیې قمنداني چارواکو ویلي چې پر نیول شویو کسانو د وسلې په زور غلا او قتل او جنایي جرمونو تور دی. له دې سره د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي له عدلي او قضایي ادارو غوښتنه کوي چې پر دې نیول شویو کسانو دې قانون پلی کړي. هرات کې له تیرو 9 میاشتو راهیسې بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور 1800 نه زیات کسان نیول شوي. نیول شویو مجرمانو کې زیاتره یې هغه کسان دي چې وار دوه یې زندانونو کې هم تیر کړي، خو له خوشي کېدو وروسته بیرته په جرم راغلي. له دې منځه ویل شوي چې له 300 زیات کسان وسلوال غلي دي. که از جمله 1800 تن در حدود 300 تن از اینا سارقین هستند که اینا دست به سرقت میزدند که دوسیه از اینا هم به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شده. تحقیقاتی که پلیس انجام داده دیده میشه که بسیاری از این سارقین مسلح کسانی هستند که اینا مجرم متکرر می باشند. د هرات خلک ټینګار کوي چې حکومت باید نیول شوي مجرمان په سزا ورسوي. سارقین یا مجرمین به محبس فرستاده میشن یا او مجازات کافی که حق اینا قانون اساسی مانه به اونا نمیرسه. خو د هرات یو شمېر فعالان بیا پر عدلي او قضایي ادارو نیوکه کوي او وایي که مجرمان په سم ډول مجازات کېدای بیا به جرمونو ته مخه نه کوله. انتقادات جدی همیشه بر کارکرد محاکم و سالن‌ولی همیشه در وقت هرات وارد بوده و طبیعتاً بیشترین شکایت همیشه پلیس داشته مبنی بر اینکه یک مجرم از زندان وقت بیرون میشه یا دوره عفو یا خلاص میشه دوباره دست به جرم و جنایت میزنه. به این معنی که هنوز در قسمت سیستم مجازات و مکافات مشکلاتی وجود داره. په همدې حال کې د هرات استیناف څارنوالي وایي هغه کسان چې بیا جرمونه کوي د ولسمشر د بخښنې له فرمانه ایستل شوي او په دې سربیره سختې سزاوې هم ورکول شوي دي. در فرامین عفو و تخفیف مقام عالی ریاست جمهوری هم اینا استثناء قرار داده شدن، یعنی تمام محکومین میتونن از مزایای فرامین استفاده کنن. در بخش محدودیت های فرامین که میاد یکی از اون متهمین یا محکومینی که نمیتوانن از مزایای فرامین استفاده کنن مجرمین متکرر هستند. هرات کې وسلوالو غلاو نه د خلکو شکایتونه خورا زیات دي. آن ویل کیږي چې غله د هرات ښار دننه د خلکو هټۍ او مالونه وهي. بل خوا که څه هم پولیس د دغو غلو د لوی شمېر نیولو خبر ورکوي خو بیا هم لیدل کیږي چې دا ډول پیښو کې کموالی نه دی راغلی. نن دویمه ورځ ده چې د بدخشان ولایت ځینو اوسیدونکو لاریون کړی. لاریونوالو د ولایت مقام مخې ته خیمه درولې او د ولایت دروازه یې تړلې. لاریونوال وایي تر هغو چې د بدخشان والي له دندې لرې نه شي لاریون ته دوام ورکوي.
د لاریونوالو خبره ده چې د بدخشان والي د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او له همدې کبله دې له دندې لرې شي. له دې سره د بدخشان والي د لاریونوالو ادعا رد کړي او وایي دا لاریون وروسته له هغو شوی چې د په دغه ولایت کې قانون پلی کاوه. 2 ورځې وشوې چې سلګونه معترضانو د بدخشان ولایت مقام دروازه تړلې، کانټینرونه یې ورته درولي، خیمه یې پرې وهلې او هیڅ حکومتي کارمند ته دننه د تلو اجازه نه ورکوي. دوی وایي که حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي آن په زوره به د بدخشان والی له ولایت وباسي. اقدام مردم عزیز که تا وقتی که والی از اینجا نروه مردم با شور با شوق ایستادگی میکنه. در در ولایت شاید که دروازه ورودی و خروجی نه مردم بیاد بیسته تا شب و روز که تا والی بدخشان برکنار شود. اگر برکنار نشود این ملت تا یک قطره خون ایستاده است و انشالله که ایستاده است این شکاریایی نداشته است و نمیخواه مردم ملت بدخشان هیچ وقت زمانی که والی بدخشان تبدیل نشه این همین ملت این همین با اهداف خود ادامه میتن. مظاهرات چند روزی متواتر است تا زمانی که دولت حکومت مرکزی در بالای تصمیم نگیره و والی بدخشان تبدیل نکنه ما به خواستمان ادامه میتیم. تظاهرات ما ادامه داره و ما از ولسوالی‌های دوردست بدخشان نو مردم ما آمده رایستن. 1 سال 1 ماه هم که باشد تظاهرات صلح‌آمیز ما ادامه دارد تا وقتی که ما مردم حرف ما مردم تظاهرات ما مردم حکومت مرکزی و حکومت ولایتی نادیده بگیره ما در آن وقت شاید که قربانی زیادی بتیم و این ولایت ما اعلان نکن تا احمد فیصل بیگزاد برطرف نشود. خو د بدخشان والي وایي دا اعتراضونه پر ضد له هغې وروسته پیل شوي چې دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو په ختمولو پسې راواخیسته. نوموړی ټینګار کوي چې معترضان اصلا نامسؤله وسلوال دي چې 2 ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو سره نښته هم کړې وه. خب اینا کسایی هستند که روز جمعه مسلح بودن. دیروز امروز بدون اصحالا با استفاده از مواد قانون اساسی دروازه ولایت آمدن. خب شما خودتان حتما در تصویرها دیدین که اینا کیا هستند. ما نمیخوایم بگیم که همه بدخشان است. شما در تصویراتان معلوم میشه که اینا مربوط به کدام قریه هستند. ویل کېږي دا معترضان بدخشان کې د ولسي پاڅونوالو د مشر جنرال نذیر احمد نیازي خلک دي خو نیازي بیا دا موضوع ردوي. هم در این قضیه خو مج داخل نیستم. ما بار از این تظاهرات کنندگان خواستیم که خدا حاضر شاهد است که همگی میفهمه امشب آمد سب امنیت بود آمد سب جنایی بود. اینا ما بار از اینا خواستیم که را بند نکنین. معترضان وایي اوسني والي بدخشان کې نه امنیت ټینګ کړی نه یې فساد له منځه وړی او نه ورسره سیمه ییزه حکومتولۍ کې ښه والی راغلی بلکې لا دغلته قومي مسایلو ته لمن وهل شوي او ټولنیزې لانجې یې راپورته کړي دي. خو دا هغه تورونه دي چې د بدخشان سیمه ییز حکومت یې نه مني. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې عالي مشورتي بورډ پر جوړښت نیوکه کړې او وایي چې حکومت هڅه کوي د سولې بهیر کې یوه سیاسي لوبه وکړي. په داسې حال کې چې د ولسمشر غني لخوا معرفي شوي د سولې د مشورتي بورډ کې د ګلبدین حکمتیار نوم هم دی خو د دې بورډ کې خپل غړیتوب نه مني. له دې سره حکمتیار پر طالبانو غږ کړی چې له احزابو سره پر سوله وغږیږي. بیرالم د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکي عبدالهادي قریشي ته بلنه وکړې. قریشي صاحب ډېر ښه راغلاست پانو ته او ماښام بخیر. که پیل له دې مننه صاحب که پیل له دې وکړو چې د حکمتیار دا څرګندونې چې دی لا خبر نه دی چې څنګه د سولې عالي مشورتي بورډ کې نوم شته دی او له دې سره ځینو نورو غړو د دې بورډ هم دا څرګندونه لرله چې دوی اصلا خبر نه دي. نو فکر کوئ چې پر کوم یار یا پر کوم تفاهم سره د حکومت لخوا دا لیست جوړ شوی دی د غړو؟ د لوی خدای په نامه خو تر ټولو لومړی غواړم دې خبرې باندې ډېر تاکید وکړم چې ښاغلي غني صاحب چې کوم لیست جوړوو په دې کې به دغه شخصیتونو سره دی باید لومړی ځل کتلي وای. د خبرې معنا اوس په دې کې نغښتی دی چې فقط دا جوړ شوی دی او د خپل باندې د یو لوبې معنا رښتیا هم ورکوي ځکه چې هغه خبر ونه اوسېږي هغه راځي هغه وایي چې زه په آمادګي نه لرم یا نه غواړم له ده سره نه کښېنم نه مې خوښېږي. دا فکري تضادونه په دې وطن کې خو ډېر دي که د فکر وي که نه دا د یوه خبره.
دویمه خبره د سولې دپاره که چیرې افغانان وغواړي که ونه غواړي ښاغلیه دې باندې تاسو ځوانان عقیدت ولرئ چې لویدیځ نور په دې وطن کې د سولې د راوستو دپاره یو تلاش شروع کړی دی او هغه به انشاءالله یو ځای پورې رسیږي د ښاغلي خلیلزاد دغه تګ او راتګ دا کوچنۍ خبره نه ده دونه هېوادونو ته هغه ځای کې یو څوک شته دی چې په دې باب باندې فکر کوي سبا ته دغه د سولې د جوړېدلو دپاره د کویټې د شورا څخه څوک غوښتل شوي دی په اسلام آباد کې هم یو غونډه دی چې هغلته د ښاغلي ترامپ د مکتوب له مخې ځینې چې عمران خان څخه غوښتي وو د دویمه غوښتنه وه ګرچه دوی د بلند پروازي وکوله پاکستانیانو خو په هر صورت باندې دا غونډه جوړه کړله چې یا تاثیر لري یا نه لري خو مطلب ظاهرا یو تلاش پکار دی ستاسې برداشت ده چې یوه هڅه روانه ده او جدي هڅه یعنی دا په حکمتیار باندې دونه اغېزمنتیا نه لري که پکې حضور ولري که ونه لري دې به بیا تبصره لرم ته د سوال نه اوس د سیاسي لوبې خبره د کړې ده چې حکومت یوه سیاسي لوبه کوي د بورډ سره مثلا غړي خبر نه دي او د دوی نومونه راغلي فکر کوئ چې یو ډول حکومت هغه د خپلو اوږو نه پیټې اخلي په بل چا ورچوي زه ډېر فکر کوم چې ضرورن په دې باب باندې د مشاورینو سره شاید د سره مو اوسېږي او دا به خپله باندې شاید لوبه وکړي یعنې دا موږ تاسو صرف د تحلیل له مخې دا خبره کوو که نه کیدای شي ځکه په سیاست کې کله کله کذب هم وي کله کله رښتیا هم پکې وي کله کله فراز هم وي کله پکې ټیټوالی پکې وي کله کله د ځان د برأت لپاره به نه لري جمهور غوښتل نشم کولی چې ځان خلاص کړم په طور د مثال کنم شاید د خپلو غړو ته ووایي اما په ټولو کې که چیرې ښاغلی حکمتیار په دې کې ونډه وانخلي او دغه بورډ ګرچې زه خپله باندې د دې بورډ په جوړولو باندې زه خپله باندې د یو چا په توګه باندې چې د وطن نه ته بیاندازي او بیاندازي د ځان نه مې د وینې نه مې ډېر ګران دی ورباندې ایمانداري لرم په خپل ښاغلي ملت باندې دا بېله خبره به زه تبصره کوم خو خیر که چیرې په دې کې ښاغلی حکمتیار ونډه وانخلي او په دې کې یعنې خپل ځان د یو غړي په توګه باندې نه د هاشمونیزم له نقطې نظره په رهبري کې بلکې د یو غړي په توګه باندې په غزه کې ځان حساب نه کړي دا به نو سبوتاژ هم واوسېږي فکر د اوسه ګوره یعنې دې کې به دغه اوبه به د پاکستان د ISI په ژرنده باندې ولوېږي زما په فکر باندې دا به لازمه ونه اوسېږي دا چې په هر موقعیت کې قرار ولري د سولې دپاره یو قدم پورته کېږي که مثلا که زه د ولسمشر په توګه باندې که زه وم نه غواړم یو لوبه کوم ته باید حداقل د یو چا په توګه باندې د یو حزب په توګه باندې د یو حزب د مشر په توګه باندې ته ډېر تالیفات سپیڅلي قرآن نه د استفاده کړي د ملت په خاطر باندې له دې نه هغه تیر په هیر باندې نو ته باید خپله دا مجبور کړې ته هغه حرکتونه باید مجبور کړې چې هغه یو څه ته راوبولې که نه نو دا چې زه نه غواړم دا کاملا تا خبره هم سیاسي شوله د هغه هلته هم ته چې لوبه دی دواړه خبرې لوبې په لوبې باندې یعنې فکر کوئ چې خبرې شوي دي او کسانو سره چې په دې لیست کې نومونه دي یا دې بورډ کې نومونه دي یعنې دوی هم یو ډول غواړي چې حکومت له ځانه د مسؤلیت پیټ لرې کوي فکر کوئ چې دا غړي هم دغسې کوي یا احزاب مشران هم یا مشخصا زه فکر کوم چې ښاغلی داودزی د ټولو په راس کې که ته فکري قرار لري که نه نو زه فکر کوم چې ښاغلی داودزی د ټولو سره یې اړیکه کړې ده بغیر دغه دوه بخشونو څخه حق و عدالت یو بله برخه هم دی ګمان کوم چې دوی سره به اړیکه نه یې کړي خو په هر صورت باندې یعنې دغه یو قدم چې پورته کېږي زما په خپله فکر باندې چې دا به ښایسته خبره واوسي د ملت دپاره په ګټه واوسېږي دا د یوه خبره بیا زما سره بله مفکوره هم دی راشه دا خبره بیخي د یو ابتکاري خبرې په توګه باندې تاسو د ښه تلویزیون ووایم دغه لومړنۍ ډله 12 نفري کانې منظور مې دی دا دومه ډله چې 12 هر څومره دی دا جمع ده جمع یو تعداد نور شخصیتونه واوسېږي چې د دې پارټۍ د هغې پارټۍ د هغه تنظیم د هغه تنظیم ځینې د دې په څنګ کې د ملي امنیت د څو تنه رئیسانو چې هغوی مهم رئیسان دي او صاحب نظر دي جمع د اردو د کشف د رئیس څخه جمع د وزارت داخله د کشف د رئیس او د شخصیتونو نورو او یو تعداد آزادو شخصیتونو او فعالینو د مدني څخه دا ټولو ځینې دوی به د پردې شاته په یو ځای کې به دفتر درلودلی دوی من حیث مشاورین په هغه ځای کې وای او د دې دپاره داسې یو بورډ باید موجود وای
دقیق شه زلمی ګوره دا خبره ډیره علمي خبره ده چې هغه کې د علما روحانیون ملي سیاستونه چې هغې په صورت قطعي باندې لاسونه د هېچا په هغه باندې سره نه ویل که چې څو تنې انتقاد وکړو چې فلان شو بشان څه زه نه غواړم خبره ووایم یعنې دا پکې نه وي بلکې هغه شخصیتونه پکې دین به مشورې اخیستلې دا جمع دا د یو سولې ته به رسېدلي وو ملي سیاستونه پکې وو کاملا بېطرف وو غیر سیاسي غیر انتفاعي شخصیتونه وو په هغه ځای کې علما پکې وو ځوانان پکې وو د هغې غوندې په اصطلاح آزاد چې د وطن گفته ځان قربانو داسې کسان پکې وو یو بل ټکی د حکمتیار په خبرو کې نن دا و چې وایي طالبانو باندې غږ کړی دی پر طالبانو غږ کړی چې له احزابو سره خبرې وکړي یعنې فکر کوئ چې د افغانستان احزاب اوس په هغه سطحه کې دي چې طالبان حکومت پرېږدي د افغانستان حکومت پرېږدي او امریکا هم پرېږدي راشي د افغانستان احزابو سره خبرې خو دا په خپله باندې د احزابو ځینې خو شاید تاسو به ونه اوسېږي دا موږ خلکو څخه چندانې خاطره نه لرو ځکه موږ د هفته د دوی جنګ تر اوسه پورې فراموشکل اعلان دی تر اوسه پورې که نه چې څه کارونه د پارټیګانو نه وو چې یې وکول نو د حکمتیار دا خبره زه په خپله باندې ردوم دا ښایسته خبره نه دی دوی که موقع فقط د اصلحې احزاب دي د ژبني احزاب دي سیمه ییز احزاب دا واقعیت د خبرې دی دا زما خبره دوی واوري که دوی ځینې دغه خبرې د څلور اتنیکي جګړې له دوی نه واخلي او ساله یې واخلي په خدای چې خلک په ډبرو باندې وولي دا راسره ومنئ چې یعنې شما نقش یې هغسې چې په کار دی نشته په یو هېواد کې مشخصا زموږ په هېواد زموږ په هېواد کې که نه یعنې زه وایم چې شما احزاب و تنظیمها او تاسو احزاب و پارټیګانې چې تاسو دواړه زما خبرې دواړه ګورو چندین ګرو نورې اوري تاسو فقط د خپل د وسیلې په زور باندې د ژبې په زور باندې څه نه پوهېږم چې دا څلور اتنیکي جګړې چې دي ډېره مننه د خبرې په تکمیله کړم ښه دا درنه که موږ لرې کړو د ملت څخه لرې کړي تاسو یقین کوئ چې څه شی نه وي پرېږدئ چې دولت یو پروګرام جوړ کړی دی هغه کې متحده ایالات هم شامل دي اوس پاکستان هم هغه کې راغلی دی WFI باندې راغلی دی دا دې موږ ګټه ورنه واخلو ډېره زیاته مننه قریشي صاحب هرکله راشئ ډېره مننه او درنو لیدونکو لنډه دمه کوو ترې وروسته د خبري ساعت ته بیا هم ښه راغلاست او له نړۍ دا چې په داسې حال کې چې د یمن جګړه کې ښکېل غاړې پر اوربند سلا شوي دي خو له حدودي ښاره ریپورټونه وایي چې دغلته بیا نښتې شوي د ریپورټونو له مخې په وروستیو نښتو کې 29 تنه د یمن د دولت اړوند سرتیري او حوثي وسلوال وژل شوي دي له دې سره په حدودي کې د اوربند تر اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره خبري اعلان دغه ښار کې روغتونونو ته رسېدلی دي دا په یمن کې د هدایدې بندر ښاري مرکزي روغتون دی د ورځې په سلګونه ناروغان دغه روغتون ته ورځي خوارځواکي او د کولرا په شان ناروغۍ د خلکو اصلي ستونزې دي د دغې نجلۍ په شان چې له خوارځواکۍ کړېږي فجأة يعني مع لور مې ناڅاپه له حرکت کولو پاتې شوه د بدن اوبه یې کمې شوې وې له هغې مخکې نوموړی ښه وصورتها الآن فجأة د دغه روغتون یو شمېر ناروغان بیا د جګړې ټپیان دي هغه ملکي کسان چې د دولتي ځواکونو او حوثي بلواګرو ترمنځ نښتو کې ټپیان شوي دي نور بس دي پرېږدئ چې په خپلو کورونو کې په سوله کې ژوند وکړو جګړه بس ده پر خلکو رحم وکړئ تر څو خدای پر تاسو رحم وکړي د یمن ښکېل لوري په سویډن کې له یوې اونۍ خبرې وروسته په هدایدې ښار کې د اوربند د بندیانو د تبادلې او سانا د هوایي ډګر د پرانیستلو په اړه هوکړې ته ورسېدل د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د دغو خبرو دوهم پړاو ډېر زر پیل شي مصر کې لرغون پیژندونکي وایي داسې یو لرغونی هرم یې پیدا کړی چې 400 کاله کېږي چې چا لاس نه دی وربړی د مصري لرغون پیژندونکو په وینا دا د یو لوی کاهن اړوند ده چې له میلاده وړاندې له 2500 نه تر 2350 کالو کې ژوند کاوه چارو وزارت په پاکستان کې د ایران سفیر احضار کړی او ایران سره پر پوله 6 تنه پاکستاني سرتیرو د وژنې په اعتراض دا کار کړی د جمعې په شپه له ایران سره د پاکستان پوله کې چاودنه او له یوې وسلوال ډلې سره د پاکستان پولساتو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 6 تنه پاکستاني پولسات وژل شوي دي او 14 تنه نور ټپیان دي او سم د اقتصاد او بیارغونې برخه په هېواد کې د نوې بانکدارۍ په رامنځته کېدو سره د بانکي
د بانکي کارتونو کارونه هم زیات شوې ده. د بانکونو ټولنه وایي دمګړی هیوادوال 7 ډوله بانکي کارتونه کاروي. د بانکونو ټولنه زیاتوي 12 هیوادوال بانکي خدمتونو ته لاسرسی لري چې 8 په برېښنایي توګه بانکي خدمات کاروي. له دې سره هیوادوال وایي چې په نړۍ کې د بانکدارۍ په برخه کې شته اسانتیاوو ته په پام افغانستان کې د هم په برېښنایي یا الکترونیکي توګه بانکي خدمتونه پراخ شي. که څه هم تر اوسه د هیواد 12 وګړي په بانکونو کې حساب لري او له بانکي خدمتونو برخمن شوي، خو د معیاري بانکي ټکنالوژي دودولو په لرې پرتو سیمو کې د دغو خدمتونو په پراختیا کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. آصف بهروز چې د یو مالي شرکت مسلکي کارکوونکی دی وایي د پیسو د ورکړې د دغه کوچنۍ دستګاه په کارولو سره د یو خیریه بنسټ د ډیری کارکوونکو معاشونه په لرې پرتو سیمو کې ورکوي. ما از طریق سیستم POS ماشین بر فعلا تقریبا در 11 تا 15 تا ولایت در مراکز در ولسوالیا معاشات کارمندان را توزیع میکنم. د بانکونو ټولنې د شمیرو له مخې په اوسني وخت کې د بانکونو له څه باندې 3 میلیونه ګډونوالو څخه کابو 300 زره د بېلابېلو بانکي کارتونو په کارولو د بانکونو خدمات ترلاسه کوي. این نشان میده که مردم افغانستان بالای سیستم الکترونیکی یا پرداخت الکترونیکی باور دارن و اعتماد دارن آمدن زیاد اکاونت باز کردن. لا بل خو د بانکونو یو شمېر کارکوونکي وایي د برېښنایي ورکړې د معیاري ټکنالوژي د دودولو لپاره دغو خدمتونو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. کارتایی هستن که از اون طریق شما میتونین آنلاین خریداری بکنین از سایت ها و از وبسایت های اینترنتی و بعضی کارتای دیگه هستن که فقط شما میتونین از اون پول استفاده بکنین بکشین از اکانت خود شما. انتظار از این داریم که بسیار سهولت ایجاد کنه به طوری که دیگه ما حتی با پول کاغذی نباید ارتباط داشته باشیم. یو شمېر کابل ښاریان او په هیواد کې د بانکونو ګډونوال وایي په افغانستان کې د بانکوالۍ د دودولو لپاره دې ته اړتیا ده چې بانکونه په هیواد کې پانګونه پراخه کړي. د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي د کروندګرو د ستونزو هواري او ورته د مشورې ورکولو په موخه یو الکترونیکي مرکز جوړ کړی دی. د کرنې وزیر وایي د دې مرکز فعالیدو سره کروندګر کولی شي 150 وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسي او د کرنې برخه کې شته ستونزې د زراعت له متخصصینو سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د کروندګرو د ستونزو هواري او د غرض د هوا له حالته د کروندګرو د خبرېدو په موخه یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. د کرنې او اوبو لګولو وزارت د کروندګرو د ستونزو د بېله ځنډ هواري او دوی ته د کرنې په برخه کې د لازمې مشورو ورکولو لپاره په دغه وزارت کې د برېښنایي کرنې لومړنی مرکز جوړ کړی چې په هغې کې د راډیو یو سټیشن د پوهاوي او ټلیفوني اړیکو مرکزونه فعال شوي دي. مسئله آمد که مثلا ما دربارش بند ماندیم نفهمیدیم باز ما میتونیم به تلفن به اسپشیالیستای ما فاروارد کنیم از اونا مشوره میگیریم و اونا به ما مشوره میتن. د کرنې او اوبو لګولو وزیر د نوې ټکنالوژي کارول په هیواد کې د کرنې برخې په پیاوړتیا کې مهم کار بولي. زیربناها و کارهای ترویجی یک کال سنتری که امروز ما افتتاح میکنیم به نفع آگاهی زارعین و به نفع رشد سکتور زراعت یک قدم بیشتر باشه. لا بل خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي ډیر زر به په هیواد کې د کروندګرو لپاره د لازیاتو اسانتیاو د برابرولو په موخه اپلیکیشنونه فعال کړي. د درو میاشتو کې به موږ د موبایل یو ښه اپلیکیشن چې هغه به په پښتو او دري ژبه وي او دهقانان او نور هغه خلک کلیوال په ډېر په اسانۍ څخه د دې څخه استفاده وکړي. د دغه مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې د کرنې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي په اوسني وخت کې د کرنې په برخه کې ستونزې ډېرې دي او د هیواد کروندګرو ته په لازم پوهاوي سره د کښت او کار بهیر ښه کولی شي. ګرده وکړو هر کال زموږ په تولیداتو کې کمبود راځي ځکه چې موږ خپل علمي مځکې په خپل وخت کې نه دي کرلي. عموما بارانونه مو ځنډېږي، له علمي مځکې مو د بارانو سره ارتباط لري. اخوا د کرنې او اوبو لګولو وزیر وایي په هیواد کې د کرنې د برېښنایي مجتمع د فعالولو ترڅنګ د کرنیزو حاصلاتو د کیفیت د سنجولو لوی لابراتوار چې د امریکا له معیاري ټکنالوژۍ په استفادې جوړ شوی ډېر زر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړی زیاتوي دا به د سیمې د هیوادونو په کچه یو لوی معیاري لابراتوار وي.
د اقتصاد وزارت وایي په تېرو 12 کلونو کې د ښځو د اقتصادي غوړېدا برخه کې د پام وړ کارونه شوي دي. د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې له اقتصادي اړخه نږدې 7.2 میلیونه کسان غیر فعال دي چې د دې شمېر 80 سلنه ښځې دي. په ورته وخت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشره وایي تر دې وروسته دي د ښځو د اقتصادي غوړېدا لپاره اساسي او اوږدمهاله پروګرامونه عملي شي. د ښځو اقتصادي مشارکت سیمهیزه ناسته د افغانستان په محوریت دلته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د اقتصاد وزیر وایي په هیواد کې د 15.7 میلیونه بشري ځواک له ډلې 8.5 میلیونه یې له اقتصادي پلوه غیر فعاله دي چې نږدې 80 سلنه یې ښځې دي. We've had limited progress in economic موږ په دې برخه کې ډېرې پروژې او پروګرامونه درلودل چې د ښځو پر اقتصادي پیاوړتیا او ګمارنې متمرکز وو، خو له دغو پروژو کمې بریالۍ وې. په همدې حال کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیسه وایي په تېرو 12 کالو کې د ښځو د ستونزو د حل لپاره بنسټیز پروګرامونه چې وکولی شي په اقتصادي فعالیتونو کې د ښځو رول ډېر کړي نه دي عملي شوي. اوس هغه وخت دی چې موږ اوږدمهاله او اساسي پروګرامونه عملي کوو څو د دې پروګرامونو پر بنسټ ښځې په خپله د هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې ډېر رول ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس وایي له 2001 میلادي کال وروسته د امریکا یو مهم پروګرام په افغانستان کې د ښځو پر اقتصادي پیاوړتیا راڅرخېده او په دې برخه کې پرمختګونو شتون درلود. څنګه چې تاسو پوهیږئ د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې ښوونځیو ته نه تللې، ښځې بهر ته د دندو په موخه نه شوی تللی. امریکا او نړیوالې ټولنې دغه شرایط په بنسټیزه توګه بدل کړل. اوس مهال زرګونه نجونې ښوونځیو ته ځي او زده کړې کوي او زرګونه ښځې له کوره بهر کار کوي. د ښځو اقتصادي مشارکت سیمهیزه غونډه د هند، بنګلادیش، سنګاپور، پاکستان او امریکا د کارپوهانو او څېړونکو په ګډون جوړه شوې او تر 2 ورځو به دوام وکړي. او د لوبو له برخې ته چې لویه څارنوالي وایي لا هم د افغانستان فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د زورونې تورونو په اړه څېړنه روانه ده. د لویې څارنوالۍ ویاند وایي یوې کمیټې ته دنده ورکړل شوې چې د فوټبال نړیوالې شورا نه د کریم الدین کدیم د وظیفې ځنډېدو معلومات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې لویې څارنوالۍ د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 15 تنو مسؤلینو دنده ځنډولې ده. د هیواد لوی څارنوالۍ په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه فوټبال لوبغاړو د جنسي ځورونې د ادعاو په هکله د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خپلو څېړنو د پیلو په اړه معلومات وړاندې کړل. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د ښځینه فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې په اړه ګمارل شوې کمیټې تر دې دمه له 15 کسانو پوښتنې کړي او دغه راز له وخت مخکې له فوټبال فدراسیون سره د تړون د لغوه کېدو په تړاو له همل شرکت څخه هم اطلاعات غوښتي دي. در صورتی که اونا اسناد و شواهد و مدارک را در این زمینه داشته باشن یا به دسترسشان قرار داشته باشه به هیئت موظف یا به می کمیته بررسی کننده یا ادعای آزار اذیت جنسی تسلیم بدن تا اونا بتونن در کنار سایر شواهد، اسناد، مدارکی که بسشان قرار میگیره اونا بتونن یک تصمیم عادلانه را با رعایت انصاف مطابق به قانون نافذه کشور داشته باشد. په همدې حال کې د فوټبال د برخې کارپوهان وایي دغه پیښه باید د قانون پر بنسټ وڅېړل شي. ورزش باید خصوصا فوتبال بی‌راه کشانده نشه، مردم سوء استفاده قومی و ملیتی و اینا رو نکنن از ورزش، بیان به قوانین جهانی و قوانین افغانستان ارج بگذارن و مطابق به قانون حرکاتشان انجام بدن. په تعلیق باندې لاړ وشي افغانستان لپاره غټه ضربه په دې هم کې دی چې افغانستان فوټبال روانه میاشت تقریبا 3 نړیوالې سیالۍ لري، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان سره. بل د افغانستان 14 کلنه لوبډله په AFC کپ کې لوبیږي، د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله په مارچ میاشت کې په آسیایي جام سیالیو کې لوبیږي. نو دغه لوبډلو باندې په ذهني توګه باندې فشار واردېږي، دوی کېدای شي هغه نتیجه چې په کار ده او تمه یې ترې لرو کېدای شي ترلاسه نه کړي. له دې مخکې د هیواد د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې پخوانۍ لوبغاړې خالدې پوپل ادعا کړې چې د فوټبال په فدراسیون کې ځینې لوبغاړې د رئیس او کارکوونکو له لوري جنسي ځورول شوي دي. له دې څرګندونو وروسته د رئیس او 4 نورو کسانو دندې وځنډول شوې.
او د سریلانکا د 23 کلنو کرکټ لوبډلې د اسیا جام اتلولي خپله کړه. سریلانکایي لوبغاړو د اسیا جام د سیالیو پایلوبه کې د 3 منډو په توپیر د هند 23 کلنو کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. کرکټ کې د اسیا د ځوانانو ترمنځ سیالۍ یوه نیمه اونۍ وړاندې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د تاسو قدر ملیدونکو له خپلو ټولو همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد. تر بیا ښې چارې ښه شپه.